سلامونه نیکې هیلې ټولو افغانانو ته الله خوشحاله آباد لره. افغانانو ورونو څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې زمونږ او ستاسې په ټوله دنیا کې د کرونا بیماري ده، خو مونږ به غم اول د خپل وطن د خپلو خلکو به کوو. نو زمونږ او ستاسې په وطن کې خو بدبختیانې ډېرې دي، خو دا کرونا داسې بیماري ده چې دا یو وبا ده، او دا داسې دي چې دا د شی دی چې دا هر ځای ته رسېږي، یعنې یو سړی په دې کې نه پاتې کېږي. نو اوس په افغانستان کې خو په هر شي باندې تجارت دی، یعنې دې ته نه ګوري چې دا د وطن خبره ده، دې ته نه ګوري چې دا د اسلام خبره ده، دې ته دا نه ګوري چې دا د انسانیت خبره ده. نه 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 نه، بس چې په کومه کې پیسې جوړېږي، په کومه کې دې ته ډالر راځي، کومه کې مفادات د دې وي، چوکۍ د دې وي، بس هغه دې دپاره اسلام هم دی، هغه دې دپاره انسانیت هم دی، هغه دې دپاره بشریت هم دی، هغې دپاره قرآن هم دی، حدیث هم دی. اوس دغه د الکوزي په نوم باندې یو سړی چې پیدا شوی، دا ورور یو الکوزی نه دی، ما به دلته په دې دا میسج کې ما لیکلي، داسې ډېر الکوزیان زموږ ستاسې په وطن کې پیدا شو، ډېر داسې خلک پیدا شو زموږ په وطن کې. دا ویډیو مننه کوم به تاسې نه څومره چې تاسې ملګري ګورئ مخکې شیر کړئ چې د ثواب په نیت باندې چې د خلکو ته دا زموږ پیغام ورسي او د ظالمانو موږ او تاسې مقابله وکړی شو. نو داسې ډېر په افغانستان کې پیدا شوي، داسې ډېر زموږ او ستاسې اتلان قهرمانان پیدا شوي، خو د بده مرغه په ډېر سپک نظر ورته خلک ګوري، په ډېر سپک نظر ورته حکومت ګوري، په ډېر سپک نظر ورته دا چارواکي ګوري، ځکه دا چارواکي پوهېږي چې دا خلک راله زما چکر بندېږي. دا چې وطن ته خدمت کوي، دا چې وطن سره مینه محبت لري، دا چې وروره خلکو ته خدمت کوي، هغه سړی په افغانستان کې وروره څوک نه پرېږدي. داسې تاسې وګورئ ډرون تیارې په افغانستان کې خلکو جوړې کړي، ټینکونه یې جوړ کړه، په حساب باندې ماشینونه یې جوړ کړو، په خوست کې یا په ننګرهار کې، په نور ځایونو کې، مګر همدغه د حکومت یو چارواکی ورنه رغی چې شا بس افرین شه په تا باندې، په تا افغان باندې شه چې ته د افغانستان افتخار چې تا یو شی جوړ کړو. او همدغه شان دی الکوزی صاحب چې اوس را پیدا شوی، د الله د رضا لپاره کار کوي. باید د دې نه چې حکومت د دې تشویق کړي، دې سره کومک وکړي، دې سره وروره راوچتې کړي، هغه د حکومت چارواکي ورځي وروره په هغه باندې وروره مهربانه یو قسم دغه لاندې راولي چې یاره دا دوی تا ولې جوړه کړې ده، ته خو اول د دې دوی معلومات وکړه چې دا دوی صحیح ده که نه ده صحیح. ته داسې پاک صفا راغلی په دې حکومت کې ناست یې، ټول د رشوت د سر نه واله تر اخره پورې ټول په رشوت کې اخته دی. دا قسم د تخم افغانانو ولې دا کار کوي؟ ځکه دلته په میلیونهاو ډالر راځي، په میلیونهاو ډالر د خارج نه راځي، که چېرته دا علاج راووت او دغه علاج کامیاب شو، خو د دې چکر بند شو. خارجیان به ورته وایي چې ستا په وطن کې علاج ته موږ تاله پیسې نه درکوو. نو د دې په وجه باندې دی نه د انسانیت په قصه کې دي، نه د اسلامیت په قصه کې دي، نه د افغانیت په قصه کې دي، هېڅ شی په قصه کې نه دي. دا هغه بې غیرته خلک دي، هغه بې وجدانه خلک دي، هغه وطن فروش خلک دي. افغانانو قسم د تخرم چې په دې باندې کافر د دنیا هر کفار هر یو طرف دی د دې نه ښه دي، ځکه هغوی خو کم از کم خپلو خلکو ته وفادار دي، خپلو خلکو ته خو کم از کم هغه مینه محبت خو سره د خپلو خلکو خدمت کوي که نه. دا هغه ظالمان، هغه قاتلان، هغه خاینین دي چې دې صرف خپل مفادات لټوي. ولې د خدای ظالمانو؟ او زه په ولس باندې دغه کوم، په ولس باندې چې ای ولسه مه راوځئ، یا ولسه کرنټین وکئ، خپلوانو کره دا ناستې پاستې دا پاټیانې دا شیونه بند کړئ. ګوره د یو نه دوو ته لګېږي، دوو نه دریو ته لګېږي، همداسې خورېږي دا شی. ولې کوئ خپل ژوند سره لوبې کوئ، نور خلک مو وژنئ، ځان هم وژنئ. تاسې خب درته معلومات دی چې زه ناجوړه یم، کوټه کې پاتې شه، خپل کور کې پاتې شه. خو ډېر افسوس افغانانو، موږ او تاسې ته په دغه حکومت کې دغه چارواکو وانې، په دغه ظالمانو، دغه بې رحمه وانو چې دغه 19 کاله په میلیونهاو ډالرو والا افغانانو، زه یا داسې ډېر ملګري په دې باندې موږ پوهېږو چې د هر یو افغان کور ته باید چې موټر ولاړ وي. دومره پیسې افغانستان ته تلي، مګر همدغه یو څو زورواکو، دغه یو څو غاصبینو، دغه څو قاتلینو چې دغلته ناست په دې حکومت کې او سیه مهربانه ټول همدغه وخوړل. او د کار سړی راته نه پرېږدي. د کار سړی په افغانستان کې د کار والا سړی چې دی جرم دی،
څوک چې افغانستان ته خدمت کوي هغه جرم دی، هغه وروره خیانت دی. او په افغانستان کې وروره چې افغانستان خرڅي، افغانان وژني، چې مهربانه د افغانانو په سر سودا کې قهرمان دی، د هغې قبرونه جوړېږي، د هغې په قبرونو باندې وروره ګنبدې دغه کېږي. مګر چې څوک خدمت کوي د الکوزي غونډه کې چې یو سړی راغلی د قندهار نه، د لوی قندهار نه، او هغه فی سبیل الله خدمت کوي، فی سبیل الله خدمت کوي. دې زورواکو او دې چورواکو او دغه غاصبینو دغه قاتلینو ته په کلمو باندې درد چې داسې مهربان زموږ چکر بند شو. ته ماته دا ووایه چې ته یو 10 میلیونه پونډ یو انګریز ته ورکه، یو کافر ته، یو امریکاني ته ورکه، هغه هېڅکله خپل سړی نه وژني. مګر هم دا ظالمان، دا قاتلان ښه ګوري چې په دې کرونا په وجه باندې زما ولس وژل کېږي، زما افغانان وژل کېږي. مګر هم د هغې دغه باندې چې دا ښه کېږي د هغې مخه دا نیسي چې وروره پرېږده دا خلک مړه شي. پرېږده چې څومره خلک مړه کېږي په افغانستان کې، هغومره پیسې د خارج نه راځي. څومره خلک چې بیماران په افغانستان کې زیاتېږي، دغومره پیسې د خارج نه راځي. دې صرف د ډالرو د خپل د جب په دا کې دي. خو زه تاسې ته وایم ولسه چې تاسې دغلته 3000 4000 راوځئ پوځي کې، ورځئ پې همداسې ورشئ په دې خلکو باندې. دا کوم چې زورواکي او غاصبین او تاسې یې 3-4 ستاسې مقابله دا کولی شي. په خدای چې ملي ځواکونه هم ستاسې ملاتړ کوي. هغه هم ګوري چې دا ظالمان، دا قاتلان، دا خاینان د صرف د دې لپاره هلته ناست دي چې سیا مهربانه دې خپل جوبونه ډک کړي. ولې د خدای ظالمانو، ولې د خدای په قهر ککړستئ تاسې؟ ولې تاسې نور د خلکو د ژوندون سره لوبې کوئ؟ چې تاسې یو امکانات نشئ برابرولی، تاسې یو سهولت نشئ برابرولی ولس ته، نو ولې هغه یو سړی چې د الله د رضا لپاره کار کوي هغه د هغې مخه تاسې نیسئ؟ ولې؟ دا په کومه دنیا کې دا تاسې څنګه ځان مسلمانان هستئ؟ تاسې څنګه افغانان هستئ؟ تاسې څنګه پښتانه هستئ؟ تاسې د الله نه یېرېږئ؟ مرګ نه یېرېدئ؟ تاسې د هغې دنیا دغه د تګ نه یېرېدئ چې خدای ته به تاسې څه جواب ورکوئ؟ ولې افغانانو؟ ولې قسم درته خورم موږ ته ډېر افسوس راشي چې نن کفار، نن وروره خارج خلک د خپلو خلکو دومره خدمت کوي، دومره په خدای یقین وکړه چې دې لندن هغه خدمت د دې خپلو خلکو وکړو چې تاریخ یې رقم کو، تاریخ یې کېښودو. تاریخ یقین وکړه چې هم په کورونو کې چې خلکو ناست وو، هم یې وله پیسې ورکړې، هم یې سیا مهربانه ونازول، هم یې وروره د دې کاروبارونه خراب نه شو. ولکه پروا مې د دې حکومت دومره دې خپل هغه بودیجه ساتلې وه د خپلو خلکو دپاره. وروره د انسانیت دی، بشارت دی دلته. وروره زه قسم ته خو زه بېګا ما ډریوري کولی، یو بل ملګری را سره و، موږ پولیسو ودرولو 10 منټه موږ نه پولیسو پوښتنه وکړه چې د موټر کاغذ لیسن وښیاوه، موږ ورته هر څه وښوده. یقین وکړه چې د 15 نه 10 منټه ټایم تېر شو، موږ ته یې وویل چې زه ډېره بخښنه موږ غواړو، 2 پولیسوالو ډېره بخښنه غواړو تاسې نه چې ستاسې موږ 10 منټه ټایم ونیو. واورئ، دې ته وایي انسانیت، دې ته وایي بشارت، دې ته وایي د خلکو خدمت کول. زه یو خارجي په خپلو دغه جامو کې بل ملګری را سره، هغه ما ته وایي چې ستاسې 10 منټه ټایم موږ ونیو، پولیسوالا افسرانو دواړه، زه تاسې نه موږ ډېر بخښنه غواړو چې ستاسې 10 منټه ټایم موږ ونیو. حالانکه هغه یې زموږ دپاره دا کوو. ته ورشه انسانانو په سر لوبې کېږي په افغانستان کې. نو ته ما ته وایي چې دا ښه شو که تاسې قاستئ؟ و د خدای په قهر ککړ شي و ظالمانو. خدای ته وګورئ، نور خدای ته وګورئ. دغه بچي ولاکې ستاسې په ښه راشي که تاسې دې بچو ته دا پیسې جمع کوئ، که تاسې دې بچو دپاره داسې ډالرې ګټئ چې زما پکې افغان ملت، افغانان پکې وروسته مهربانه شهیدان کېږي او پکې مړه کېږي. خدای تباه او برباد که د آخرت او دغه غم درسره شته که نه شته سره. تاسې خو بس دی که نه؟ بس دی څومره پیسې دي چې تاسې پرې نه مړېږئ. تاسې په هر شي تجارت، اوس د مړي په سر تجارت، د بیمار په سر تجارت. هغه میندې خویندې، هغه ماشومان چې نن په کابل کې په قطارونو کې ولاړې، په ننګرهار کې، په خوست کې، په بلخ کې، په نورو ځایونو کې، تاسې دومره شرم، دومره د دې خدای نه یېرېږي د دې ماشومانو باندې رحم نه کوي، د هغه خویندې میندې باندې، په هغه سپین ږیرو، په هغه ځوانانو باندې چې په دغه ګرمۍ کې، په دغه حالاتو کې تاسې صرف د ډالرو په قصه کې هستئ. تاسې له خو په کار وه چې الکوزی صاحب اتلې تا ته موږ سلام کوو. الکوزی صاحب رب العالمین دې تا سره ښه وکړي. ته د ټول افغانستان ویاړې، ته د ټول افغانستان د افغانانو د پښتنو فخر یې.
چې داسې یو د لوی قندهار د احمدشاه بابا د ټاټوګي نه یو دغه شان یو نڅې راپاڅېدو داسې کارنامه یې وکړه. خلکو به ستاسې صفتونه کړی، خلکو به ویل چې آفرین شه په دغه حکومت کې، په دغه خلکو شه، آفرین شه په دغه چارواکو باندې شه چې وروره الکوزی صاحب یې راواغوستو د دنیا یو قهرمان یې کړو. ځکه چې دومره په دغه سطحو حالاتو کې چې نه دومره سهولتونه شته، داسې یو سړی را پیدا کېږي او علاج یې راوباسي. تاسې باید هغه تشویق کړی وي، خو دلته تاسې څه تشویقوئ؟ تاسې سره خو هلته دغسې د بنډلو ډالرو غم د سره دی، د خارج نه دلته راځي. افغانانو تاسې یقین وکړئ چې دا معامله شروع کېده. زه درته وایم چې ما ته یو سړي ټلیفون وکړو و چې دلته خلک کورونا نه وو او وروره په خپل مرګ په شفاخانو کې مړه کېده، وایي دغه بیا ورته لیکلو چې دا د کورونا د وجې مړه دي. ما ورته چې دا ولې دا کار کوي؟ د دې د وجې کوي چې خارج ته ووایي چې وګوره دومره کورونا باندې زموږ خلک مړه شوي دي. یعنې ته ما ته دا ووایه چې داسې کار به په دنیا کې څوک وکړي؟ یعنې موږ هغه نه د قرآن باندې روان یو، نه په حدیثو روان یو، نه په د کافرو په قانون روان یو. ځان ته یو وحشیان یو ځناور هم ځانه جوړ کړي چې صرف زموږ پیسې او ډالر زموږ په غاړه په جیب کې پراته، بس یې مهربان دغه یو چکر دی. و د خدای په ظالمانو، و د خدای ظالمانو، و د خدای ظالمانو مرګ شپه روانه ده. دا نن وګوره په نن ورځ کې په دنیا کې څومره کسان مړه کېږي، مړه شوي به او څومره به نور مړه کېږي. یو هم والله کې پاتې شو. دا ډالر، دا شهرت، دا لنکوزري، دا د ورور دا باډي ګاټان، دا بدن هر څه پاتې. تاسې وګورئ ستاسې د مشرانو څه حال شو، هلته په قبر کې پراته دي. خدای ته وګورئ نور بس کوي په دغه الکوزی صاحب شي که هر څوک چې وطن ته خدمت کوي. دا نن ګوره تاسې افغانانو تاسې دا شی په ثبوت باندې نن ورسېدو چې په افغانستان کې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. دا شی تاسو ته په ثبوت باندې ورسېدو چې افغانستان کې څوک د حق خبره کوي، که هغه عالم وي، که هغه ورور ډاکټر وي، که هغه هر یو وي چې افغانستان ته خدمت کوي، افغانانو ته خدمت کوي، هغه ورور نه څوک ژوندی پرېږدي او نور څوک ورور مهربان هغه کار ته پرېږدي. نن دا په ثبوت باندې دا شی نه ورسېده، دا په ثبوت باندې دا شی ورسېد چې امقه کارو شو. نن ورور الکوزی صاحب مهربانه څه په وطن کې نه پرېږدي. او زه په دې پوهېږم چې خلک به ورته اختارونه هم ورکوي، ځکه دا خو مافیا کړی دي، دا خو مافیا کړی دا میلیونهاو ډالرو خبره ده وروره. دا به میلیونهاو ډالر د خارج نه راځي، دا به ورته اختارونه هم ورکوي وروره، رقم دسیسې به ورته جوړوي، هر څه به ورته جوړوي په دې خاطر باندې چې د دې ډالر بندېږي. یعنې انسانیت خو یعنې دا ماته وایي چې د یو انسان ژوند چې بچ کړي، ته وایې چې دا ټوله دنیا انسانان ژوند مې بچ کړو. هغه دا نه دي ویلي چې مسلمان یو انسان یې ښودلی او دا خپل افغانان، خپل مسلمانان، خپل پښتانه ورونه د کورونا د لاسه مړه کېږي. هلته دوی راوتې ده، د دومره ظالمان دي، دومره فرعونان دي چې د هغې ته دا دومره ورته نه پرېږدي چې صاحب مهربانه دا دوی وکړي او هغې ته دسیسې جوړې او صاحب مهربانه په رقم لار ورته راتاویږي. دا تاسې ما ته ووایه چې د دې نه تاسې ما ته ووایه چې امریکایان د افغانستان دشمنان دي که دا خلک دشمنان دي؟ تاسې ما ته ووایه چې روسیه د افغانستان دشمنان دي که دغه خلک دشمنان دي؟ په داسې حالتو کې ولاکې امریکایان هم داسې کار وکړي، ولاکې روسیه داسې کار وکړي، ولاکې چینایي داسې کار وکړي، ولاکې انګریز داسې کار وکړي چې په دغه شفاخانو کې دغه ولا هغه به علاج او هغه به ورور دغه تداوي کوي. مګر هغه خپل افغانان چې خپل دغه وروره د اسلام دعوی کوي، د مسلمانۍ دعوی کوي، د افغانیت د پښتو دعوه کوي، هغه سه مهربانه راځي د افغانانو په سر باندې دغه کوي. رشخانه ورسه مهربانه دغه د مرګ قصه کې نه دي. نو افغانانو څومره افغانان چلته تاسې هستئ، 2000 هستئ، 3000 هستئ، کم سړی چې دې مخه نیسي ورپسې ورځئ رایسارې کوي. نور خو تاسې سره بله لار نه ده پاتې، بله لار خو تاسې سره نه ده پاتې چې بله لار به تاسې سره پاتې. ورشئ په دې دفتر باندې ورته ورشئ، که نکټۍ اچوئ د نکټۍ ته وشکوئ، که کورتۍ اچوئ کورتۍ ته وشکوئ، دا چوکۍ راوالی او د دې په دې سر یې ورته وولئ. ځکه ماته د افغان ژوند، د یو افغان ژوند چې د دې زر زورواکو او چورواکو نه ماته بهتر دی. ماته د عام ولس ژوند د دې ټولو د دې زورواکو او چورواکو او د دې غاصبینو نه ماته دغه دی. دا ټولې مافیا کړۍ دي دلته ناستې دي افغانانو. دی ګوره هر رقم کار کوي. دی ولاکې نه سوله غواړي، دی ولاکې نه قانون غواړي، دی ولاکې نه دلته افغانستان پرمختګ غواړي. ځکه د افغانستان په پرمختګ کې، د افغانستان په سوله کې، د افغانستان په یووالي کې به دا څوک نه پرېږدي. او زه تاسې ته وایم او طالبانو خدای ته وګورئ، مخ خپله ملي اردو والا وژنئ، ځان وژنئ، ولس وژنئ. څومره زر چې کېږي راشي د حکومت سره یو ځای شي، سوله وکړئ. دغه موږ د سره والله چې ودرېږو،
موږ ټول تاسو سره ودرېږو او دا زورواکي او دا چورواکي به د حکومت د بوټو باسو په خدای راسیله چې د سره ودرېږو خدای ته وګورئ موږ دننه مو وجنې طالبان ورلو مخ خپل ژوند دلته جوړ کړئ زندګي جوړه کړئ دا ستاسې هېواد دی دا ستاسې زموږ او ستاسې حکومت دی دغه د زورواکانو او چورواکانو ته موږ نه پرېږدو مهرباني وکړئ په دې خپلو قماندانانو په خپل په قطر کې چې مشران ناست دي ورته چې څومره زر کېږي ورور صاحب روغ سوله وکړئ د افغانستان حکومت سره څومره زر چې کېږي راځئ موږ ټول تاسو سره ودرېږو په خدای چې د سره ودرېږو د دې زورواکو د دې چورواکو د دې غاصبینو په خلاف باندې بالکل تاسو سره موږ ودرېږو په هر ډګر کې تاسو سره ودرېږو خو تاسو سوله وکړئ دغه ممنوع پرېږدئ قضا ته راشئ همدغه شان شي دغه ته راشئ صاحب مهربان دا ټول به تښتي په جازونو کې به ناست یو ټول به وروره د خارج نه راغلي او خارج ته به منډې وایي غر راکوشه و طالبه راکوشه د سمڅې نه راوځه نور دلته راشه هوارې ته راشه خدای ته وګوره مه ورکوه دا موقع دې خلکو ته دا موقع هم دا تا ورکړې ده تا هلته ناست یې دلته موقع جوړه ده وروره په ولس باندې په خلکو باندې چې کوم رشخل وایي غږ وایي نور بس تاسو ته موږ زیداري ملت کوو ولې ملي اردو والا شهیدانې ملي اردو والا په شهیدانو د هغې څه پروا راځي 15 هلته شهیدان شو 10 هلته شهیدان شو 10 هلته شهیدان شو ته مهربانه ولس یا طالب د دې خلکو په دغه باندې څه پروا ده چې شر دې خلکو یې وخت پیره پیږي تاسو ورور خپل ورونه شهیدانوي ځان موجنه هغه ورجه ولس موجنه راشي نور دلته راشي د حکومت څومره زر چې کېږي سولې ته راشي سول موږ تاسو سره کار باخلي کار ته سپارل کېږي موږ غاصب قاتل خائن رشوتخور په دې حکومت کې نه پرېږدو دا به ټول لا تښتي دي په قسم په خدای چې لکه په سپږو چې د سپږو دوی وشیندي او ټول یا مړي شي یا تښتي هغه د میږو په غونډه کې هغه کار ورسره پکار دی راشي دلته حکومت ته بس دی ورونه نو خبره دا راغله افغانانو چې دا خلک د افغانستان معلوم شو چې اول دشمنان هم دا دي دا خلک د افغانستان نه د سولې پروا ساتي دا خلک نه د افغانستان د یووالي دا یو شی هم نه ساتي ته ماته ووایه چې په ټریلیونونو ډالر راله ته ماته ووایه چې په افغانستان کې یو څلور شفاخانې موږ حق نه لرو حق په دې افغانستان کې چې څلور غټې غونډې شفاخانې جوړې کړې وي لکه څنګه چې عمران خان جوړې کړي دي په کراچۍ او په لاهور او په پېښور کې آیا دا حق موږ نه لرو چې په افغانستان کې ښایسته پوهنتونونه جوړ شوي وي آیا دا حق موږ نه لرو چې په افغانستان کې ښایسته مدرسې جوړې شوې وي آیا جوړېدې نه تاسې ماته ووایئ افغانانو دا دې دپاره داسې ولګي او د نسوارو دغه چا چې نسوارو چونډۍ چې په بلا کې اچي دومره پیسې رالي آیا دا موږ حق نه لرو چې د تاجکستان نه برق راته راغلی خپل ډیمونه هم جوړ کړی وي اوبه موږ کمې لرو ولې موږ او تاسې چې همیشه دا کوو چې دغه خلک صرف د خپلو جیبونو دپاره دلته ناست دي او اشرف غني صاحب او عبدالله محب صاحب او تاسو ټولو ته موږ بیا د خدای په لحاظ باندې د دې ولس په سر باندې لوبې نور مه کوئ دغه خلک چې دي دا خلک راونیسئ محکمه یې کې وینیسئ چې ولې دې ولس سره ظلم کوئ ولې تاسې نور نه مړېږئ تاسو خو په دې حکومت کې ناست خلک هستئ افغانانو زړه د سړي ډېر خفه کېږي قسم زه خپله ناجوړه مې یعنې دا وګوره دا شین چای مې ځان ته اچولی دا 3 ورځې وشوې زه ناجوړه دا لیمبو دی دا لیمبو په خدای رسیب پکې اچو زما خپله صحت ښه نه دی تاسو د اواز نه ته معلومات کېږي زه خپل هم صحیح نه یم خو په خدای رسېده چې دا شی نه موږ نه شو لیدی دغه د ولس درد زموږ درد دی د ولس مشکل زموږ مشکل دی د ولس وجل زموږ وجل دی هلته زموږ وطن دی خلک دي وروره صاحب مهربانه چې هغه ځه ورو کېږي مړه کېږي تباه کېږي موږ ورسره وروره خفه کېږو موږ دلته د شهرت دپاره دلته فیسبوک ته نه یم ناست او نور ملګري ناست دي د ولس د خلکو غم دی موږ دلته څه کوو خپل ژوند زندګي به تېرو موټر دی ژوند زندګي دا کور دی حساب کتاب دی خو قسم په خدای چې ستاسې غم را سره دی خو د ولس دا موږ په کلکه دا غوښتنه ده چې یا ولسه دا کار خو کوه چې ګرځئ راګرځئ خو مه کنه چې کورونا نیولې هستئ او خلکو ته وایئ چې موږ مورکې تبې نیولي تاسې نور خلکو ته هم دا انتقالوئ دا خو تاسې دا خو وکړئ دا خو د حکومت پورې اړه نه لري او نور چې په حکومت کې کم خلک دغه راوځي ورپسې راوځي ځکه ستاسې د ژوند نه د دې ژوند بهتر نه دی تاسې ته خپل ژوند مهم دی د دې زورواکو د دې غاصبینو د دې رشوتخورو وروره ستاسې ژوند ډېر بهتر دی د خپل ژوند دفاع وکړئ د خپل ماشومانو دفاع وکړئ دا ستاسې حق دی په دې حکومت دغلته په میلیونهاو ډالر راځي د خارج نه دا دې شخصي جیبونو ته ځي که د هر یو پروګرام راوځي تاسې وګورئ که د ډوډۍ پروګرام راوځي که بل د حکومت د ولس لپاره یو شی راوځي صاحب مهربانه دې پکې خپل وروره پیدې لټئ 90% دې خوري 10% ولس ته ورکوئ نو دا تاسې وداس شئ
که تاسې راپاڅېږئ د دې په مقابل کې یو مبارزه وکړئ د دې په مقابل کې راوچت شئ خپله تاسې مهربانه دغه خلک ختمېږي ورته مه پاتې کېږئ د دې خلکو په مقابل کې چې هر څوک وي مرګ یو ورځ راځي مرګ خو نو خلاصې نشته دی نن لس کاله بعد مړ کېږي خدای مې دې نن مړ کړي چې د ولس او د خپل د افغانانو دپاره ځان مړ شم دې ته زه مرګ نه ویم دا ته زه ژوندون ویم دا به همیشه په تاریخ کې لیکل کېږي مړ نه خلاصې نه 20 کاله بعد مې مړ کېږو 30 کاله بعد مې مړ کېږو میاشت بعد مړ کېږو 10 منټه بعد مړ کېږو دا څه معلوم ده خو په دې باندې خو مې یقین دی چې مړ کېږو به او دا دنیا داسې نه چې په ما ودانه ده که زه مړ شم زما بچیان به خوار شي بچیان له به خدای پاک ورکوي داسې ډېرو په لکاو افغانان موږ شهیدان ورکړه خدای پاک یې بچیان د پلار نه یې ښه ساتي چې پلار دومره ساتل د هغې نه الله تعالی هغې ته دغه ورکړو نو زه تاسو ته وایم چې د دې په مقابل کې راپاڅېږئ افغانانو مبارزه وکړئ دا ظالمان دي دا قاتلان دي دا صرف د ډالرو دپاره دلته ناست دي دا ولاکې نه د ولس خدمت کوي نه ولاکې د ولس په قصه کې دي که دې د ولس په قصه کې وي څومره زموږ ستاسې په هر یو ولایت کې یو سړی داسې راوځي د الکوزي په شکل وانې څنګه چې الکوزی صاحب راوتی خو مګر هم دې نه تشویقوي دې د هغې سره دغه نه کوي که هغه زموږ هر یو وتل کې وي زمونږ چې راوځي او د قوم د خدمت دپاره هغسې مهربانه دی د مخې نه لاخوا کوي دی د ثانې نه خوا کوي که هغه د هر طرف ونیوي سې مهربانه وایي چې دا راغی زما ورور ته برخه خوري نو زما همدومره لای په افغانانو نور مې زما خپل هم صحت صحیح نه دی ما ته هم دوا کوي زه به تاسو ته دوا کوم په الله سپارم او څومره اواز چې تاسو اوچتولی شئ مبارزینو د دې سړي اواز اوچت کړي د الکوزي صاحب او دغه ظالمانو دغه قاتلانو دغه د ډالرو د ګټلو والا چې صرف د افغانانو په سر او د افغانانو په مرګونو باندې ګټي د دې په مقابل کې خپله کلکه مبارزه وکړي ځکه دا تاسې باندې بالکل فرض عین دی دا تاسې باندې جهاد دی چې د دې په مقابل کې تاسې راوچت شئ ځکه دا ظالمان دي نه د خدای نه یېرېږي نه د قرآن نه یېرېږي نه د پیغمبر نه یېرېږي نه د انسانان نه یېرېږي نه دې چا نه یېرېږي صرف د خپل ډالرو او د خپل مفادات او د خپلو بچیانو په قصه کې دي په الله سپارم ښه وخت ولرئ خوشحاله اوسئ بیا هم ښه وخت درته غواړم الله هم د دې بیمارۍ نه وساته که په لر کې دي که په بر کې څومره پښتانه افغانان چې دي په الله سپارم خدای